الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو درنو ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د خپلې میرمنې سره په حالت د حیض کې او یا په حالت د نفاس کې چې د ښځې ماهانه مریضي وي او یا د ماشوم تر پیدا کېدلو وروسته څه مرض وي، په دې حالاتو کې ورسره بېدېدل یا یې مسح کول یا نور نفع ورباندې اخیستل په شریعت کې څه حکم لري؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې په دې حالت کې د ښځې مسح کول، د نور بدن مسح کول یې درته جایز دي، څه شرعي ممانعت په هغې کې نشته، خو د نامه یا نو یا نفس نیولې تر زنګونونو پورې دا علاقه بغیر د پردې مسح کول جایز نه دي، او که چیرې دا علاقه باندې پرده وي، یعنی چې جامې یې په تن وي، پر جامو سربیره که خاوند دا علاقه مسح کړي نو بیا هم شرعي ممانعت نشته. بغیر د پردې دا علاقه مسح کول جایز نه دی ورته. نور د خپلې میرمنې سره په حالت د حیض یا نفاس کې څملیستل یا اوده کېدل هغه پروا نه لري، ورته جایزه ده. الفتاوی الهندیه جلد اول صفحه 19 او رد المحتار جلد 6 صفحه 366 او داشان شرح د مختصر التحاوی جلد اول صفحه 466 طبعه د بیروت. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.